سلامونه او نیکې دوستانه هیله ده چې ټول به انشاءالله جوړ او روغ وي او زمونږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی وي. دوستانو نن غواړو چې تاسو ته د کوددهي باره کې معلومات درکړو، په دې معنی چې څنګه موږ او تاسو کولی شو خپل د حوض د اوبو کیفیت لوړ کړو. نو چې دا کیفیت څو لارې لري، له کومو طریقو نه موږ او تاسو خپل د حوض د اوبو کیفیت لوړولی شو او څه ګټې لري. دوستانه په اول کې زه غواړم د دې ګټې درته وایم څه ګټې لري. دا حوض ته چې کوم کود مونږ ورکو یا کوددهي کوو یې سره ورکو، نو دا څه ګټې لري. دا ځکه ډېر ګټې لري. اول ګټه دا ده چې دا کوددهي یا د حوض د اوبو کیفیت لوړول اولین کار دا کوي چې د په حوض کې پلانکتون یا هم ژیو پلانکتون او نور د اوبو حشرات چې کوم دي دا په اوبو کې وده کوي او غټیږي، چې دا باعث د مایانو د رشد یا سبب د مایانو د غټوالي کېږي. دا یو. او بل څه کېږي چې هغه کوم مخصوصه خوراکه چې موږ مایانو ته ورکوو باعث د کېږي چې ځکه په اوبو کې پلانکتون او نور حشرات رشد کوي، مایان چې کله هغه نه استفاده وکړي بیا دومره ډېر خوراکه مخصوصه خوراکه هم نه خوري، یعنې باعث د دې ګرځي چې ډېره خوراکه ونه خوري، هغه تاسو ته پس انداز شي. او دریم ګټه دا ده چې د اوبو کیفیت لوړوي. نه تنها د اوبو کیفیت حشرات پکې وده کوي او رشد کوي، او بر علاوه د هغه د حوض اکسیجن هم لوړوي. نو کوم سپین کود خصوصا چې موږ او تاسو په هغه کې استفاده کوو، په حوضو کې استفاده کوو، نو هغه باعث د ګرځي چې د موږ او تاسو د حوض د اوبو اکسیجن هم لوړ کړي. او بله داسې د مایانو کوم هغه څه دي تلفات چې دي هغه هم کموي، یعنې کله په دې معنی کله چې د اوبو کیفیت لوړ شي مایان ښه په هغې کې وده کوي، او هغه مایان چې فرض مثال سوی تغذیه شوي وي له هغه حالت نه وځي، نو ورځ تر بلې پورې تقویه کېږي، کوم ایمني سیستم د بدن د دوی چې د هغه تقویه کېږي او باعث د ګرځي چې مایان ډېر تلفات هم ونه کړي. او بل په ضمن کې بغیر له ده نه کودونه چې موږ تاسو یا هم سره استفاده کولی شو، له کومو سرو نه موږ تاسو استفاده کولی شو. یو خو دا ده چې یوریا او ډي پي کود کوم چې زراعت کې استفاده کېږي دغه کود نه موږ تاسو استفاده کولی شو، در یو. او دوم د چرګانو کوم پارو یا خوراک د هغه نه هم استفاده کېږي. او دریم د غواګانو ګولم په مخ خوشایو نه هم موږ تاسو استفاده کولی شو د مایانو دپاره، چې دا هر یو ځان ته اندازه لري، ځان ته مقدار لري چې په کوم اندازه باندې په څومره حوض کې باید دغه واچول سي، تطبیق سي. او دا هم تاسو باید یو تخنیکي مسلکي کس سره مشوره وکړئ په دې باندې چې هغه تاسو ته لارښوونه وکړي. بغیر له ده نه تاسو کمپوسټ هم که چېرته فرض مثال تاسو جوړوئ د مایانو دپاره، د مایانو د ودې دپاره د کمپوسټ نه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ د کوددهي پر ځای. دوستانو په دې برخه کې تاسو باید کوم نقطې تاسو په نظر کې ونیسئ، کوم شیان مهم دي د کوددهي دپاره. یو خو دا ډېره مهمه ده چې تاسو وخت په وخت خپل د اوبو پی ایچ تاسو اندازه کړئ، چې تاسو د حوض د اوبو پی ایچ په څومره اندازې کې دی، دا یو چې دا ډېره مهمه ده. او بل بغیر له د کیفیت هم تاسو کولی شئ چې وخت په وخت وګورئ د کیفیت څنګه ده. هغه مختلفې طریقې لري چې هغه هم تاسو باید مسلکي کس سره په دې باندې مشوره وکړئ. یوه طریقه دا ده چې فرض مثال په سترګو باندې ښکاري چې د اوبو کیفیت څرنګه وي، دا یو. او بله دا چې فرض مثال موږ تاسو په اوبو کې خپل لاس تر څنګلې پورې ښکته کوو، ګورو چې چېرته د اوبو لاندې زموږ ستاسو ګوتې ښکاره شولې، په دې معنی چې زموږ ستاسو د اوبو کیفیت لوړ نه ده، خرابه ده. او بل بغیر له هغه نه په سترګو باندې چې موږ تاسو ګورو باید زموږ تاسو اوبو شین رنګ ځان ته اختیار کړی وي، ځان ته غوره کړی وي، چې هغه هم فرض مثال موږ تاسو کولی شو وګورو په سترګو باندې هم موږ تاسو ته یعنې کتلی شو او موږ ته ښکاري چې د اوبو کیفیت په څه ډول ده، په څومره درجې کې ده. دوستانو په دې کاسو کې فعلا تاسو لیدلی شئ، په دې تشتو کې په دې کې کوم ده سپینه سره یا هم یوریا کود ده، او د کې هم فرض مثال ډي پي کود موږ لرو چې د دې حوض دپاره فرض مثال دغه محاسبه شوي دي، په دومره اندازه کود باید په دغو کې وشیندل سي. بدون له دنه فرض مثال که چېرته موږ او تاسو سپین یا تور کود نه استفاده کوو، په دې معنی چې بیا موږ او تاسو د حیواني کودونو استفاده نشو کولی، نه کمپوسټ نه استفاده کولی شو. په هغه صورت کې که چېرته حیواني کود نه استفاده کوو بیا دغو نه موږ استفاده نشو کولی،
یعنی هر یو ځان ته اندازه لري، ځان ته مقدار لري چې په څومره اندازو کې تاسو کولی شئ دغه نه استفاده وکړئ. ښه د فعلا دپاره موږ او تاسو څه کار کوو، دغه کودونه موږ او تاسو سره ګډوي، سپین کود له تور کود سره موږ او تاسو ګډوو چې فرض مثال دا موږ او تاسو په دې کې ګډوو او پس له هغه نه موږ او تاسو څه کوو، په حوزو کې شیندو سره په حوض کې شیندو چې ګټې مې هم درته ویلې چې دا باعث د ده ګرځي چې فرض مثال د اوبو کیفیت لوړ کړي او بغیر دغه نه نورې ګټې هم لري او په زمن کې د اوبو اکسیجن هم پوره کوي. اوبو کې که چېرته فرض مثال زموږ ستاسو د اکسیجن له کموالي سره مخ وي، خصوصا سپین کود دا د ده باعث د ده ګرځي چې زموږ او ستاسو د حوض د اوبو اکسیجن هم لوړ کړي. ښه دوستانو دا کود سره ګډ شو، د فعلا دپاره موږ او تاسو څه کوو، په خپل حوض کې څلورو خواو ته د حوض نه ګرځو، دا کود موږ او تاسو شیندو. ښه دوستانو د فعلا دپاره موږ او تاسو څه کوو، دغه کود اخلو په حوض کې په څلورو خواو ته یې شیندو په دغه شکل باندې لکه زموږ کې چې موږ او تاسو شیندو. کوشش کوو چې ټول حوض ته دا زموږ او ستاسو دا کوم کود مو چې جوړ کړی وي څلور خواو ته موږ او تاسو تاویږو او د خپل حوض کوم هغه څه دي سره څه دي دا موږ او تاسو رسوو، ټولو ته یې شیندو. نو دا و زمونږ د نن ورځې ویډیو. هیله ده زمونږ د افغانستان شرکت مای پروری افغانستان تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ په یوټیوب کې، زمونږ نور ویډیوګانو ته هم منتظر پاتې شئ. نو دا زمونږ او ستاسو نه دغه هیله ده چې تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو چې مونږ هم تشویق سو او په آینده کې تاسو نور ویډیوګانې هم جوړې کړو. خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.